السلام علیکم ورحمت الله. ټولو زما ملګرو د ما د فیسبوک یارانو ته ټول ته سلامونه وایم. مړه دا بار ویډیو صحیح نه ویار وخت او نن مې یوه ویډیو وکتله او ټیک پاک مشانینه واخیستې دي. مړه په داسې عجیبه حالت دی د قبایل ته ټیک پاک او مشین وروښایي. خدای دې بربود او تاباه کا ګلخانه د تو ټیک پاک نه دی حکیم تورابړي ټیک پاک واخیستی دی. د دې میش خلکو کا ګرځوي نه وکې ورخلي نه په دا باندې مړه ماکه. او بل یو ګلخان دی نه چې ورته وایي خو مکمل داسې بې غیرته خلک جوړ شوی دی چې شرمېږي خو وکړه نه. دا د پنجابیونو باچون دي د پښتانه باچون خو وکړه دي نه. لنډه خبره دا ده چې دا د پښتانه بچا چې یو د پښتون پلور مور پښتونه لري دا کیدای نشي چې د خپل ژبې د خپل کلتور د خپل قوم د خپل رسم رواج دشمن شي. دلته زه یوه وړیکې مختصر ځواب ورکوم. ټیپاک ماشین دا دی په استعمال کو منظور پښتون باندې دی نه استعمالوي که نه. وایي چې ته خپله ښځه بندولی نشې درنه بربنډه پېښور کې ګرځي. ته په منظور پسې خبرې کوې درته سیر یور مې په ځیګر کې ګرځي. ته خپله ښځه بندولی نشې درنه بربنډه پېښور کې ګرځي. ته په منظور پسې خبرې کوې درته سیر یور مې په ځیګر کې ګرځي. ته خپله ښځه بندولی نشې په د ټوپک باندې غیرت وکړه. ته خپله ښځه بندولی نشې په د ټوپک باندې غیرت وکړه. ظالمه لشکې خوستې وشرمېږه د خپلې ښځې حفاظت وکړه. ولې منظور پسې خبرې کوې د دې خبرې نه نفرت وکړه. د پنجابي راته صفت مه کوه چیرې د بل سړي صفت وکړه. علم تباه که بغیرته خلکه د دغې خاورې نه هجرت وکړه. د پښتنو د خاورې نه هجرت وکړه. بیا په پښتو باندې خبرې مه کوه. بیا په پښتو باندې خبرې مه کوه. د پنجابي ژبې عادت وکړه. او بغیرته چې نور غلی نه شي. ستا غوندې ډېر سپي په خیبر کې ګرځي. ته خپله ښځه بندولی نه شې درنه بربنډه پېښور کې ګرځي. ته په منظور پسې خبرې کوې درته سیر یور مې په ځیګر کې ګرځي. ته خپله ښځه بندولی نه شې درنه بربنډه پېښور کې ګرځي. ته په منظور پسې خبرې کوې درته سیر یور مې په ځیګر کې ګرځي. د ټوپک او د کارتیس د په خپل ناموس په خپله ښځه استعمال کړه چې د پېښور د چاکر نیابان کې توستې زه بلکل مانه غیرتي پښتون یم. تاته بلکل موږ هرکلی وایي. زه د په پټۍ کې یم چې ته کله خپل ناموس وساتې بې غیرته. ډېرې خبرې مې زړه غواړي ډېر ویل مې زړه پسې غواړي خو ویډیو زیاتېږي که نه بیا نه غږېږي. وسلام.